د ثور اتمې د افغانانو په ژوند کې څه بدلون راوست؟ جهادي مشرانو څنګه د شخصي ګټو لپاره هیواد وران کړ؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د ثور اتمه په افغانستان کې د کمونیستي نظام د چپه کېدو او د مجاهدینو د بریا ورځې سره برابره ده. د کمونیستي رژیم پر وړاندې جهاد کې میلیونونه افغانان ووژل شو او ډیرو نورو د وجود غړي له لاسه ورکړل. د دغې ورځې راتګ د افغانانو په ژوند څه اغیزې وي؟ له ننه پوره 10 کاله وړاندې د 1971 کال د ثور په اتمه د ډاکټر نجیب الله حکومت له نسکورېدو سره مجاهدین کابل ته داخل شول او په ټول افغانستان یې ولکه ټینګه کړه. خو وروسته بیا جهادي مشران په خپلو کې د واک په سر جوړ رانغلل او کابل په کنواله بدله کړه. دا ورځ هر کال د افغانستان د خلکو د جهاد د بریا په توګه لمانځل کیږي. رحمت الله سیار د هیواد په شمال کې کلونه د شوروي پلوي رژیم پر وړاندې د مجاهدینو یو ځایي قومندان پاتې شوی. نوموړي دویچه ویله ته وویل دوی په سپېڅلي نیت د هیواد لپاره جنګېدلي او هیواد له شورویانو او د ده په اصطلاح د هغوی له لاسپوڅو آزاد کړی دی. نوموړی وایي د جګړې پر وخت یې ډېرې سختۍ لیدلي او ان څو ځلې په وجود مرمۍ هم خوړلي. دغه جهادي قومندان که څه هم وایي چې پر خپلې مبارزې او قربانۍ ویاړي، خو د مجاهدینو په یو شمېر مشرانو د هیواد ورانۍ له امله نیوکه کوي او زیاتوي چې د ثور اتمې له بریا وروسته هغوی د قدرت ترلاسه کولو لپاره په خپلو کې جګړه وکړه. فاضل جان جهیش چې د نور محمد ترکی د واکمنۍ پر مهال د هلمند والي وایي چې دوی وطن ته ژمن او وفادار ول او د هیواد لپاره یې سپېڅلې هیلې لرلې. نوموړي دویچه ویله ته وویل د دوی حکومت له ټولو جهادي ډلو سره یو ملي توافق او خبرو اترو ته ژمن و، خو هغوی په هیڅ ځای کې او په هیڅ شرط سولې ته حاضر نشول. هغه وایي زموږ د حکومت په وخت کې سولې ته ژمن او همیشه یې مخالفینو ته د سولې غږ کړی دی، ځکه سوله د خدای امر دی او موږ د امر ته غاړه ایښې وه، خو زموږ مخالفینو د بل چا په اشاره زموږ د سولې غږ ته لبیک ونه وایه. موږ وطن ته وفادارو او وطن پر موږ ګرانو، موږ د وطن لپاره قربانۍ ورکړي دي او نن هم حاضرې چې د وطن لپاره خپله وینه نذرانه کړو. همدا مجاهدین بیا په خپلو کې جوړ نشول او کابل په خپل منځي جنګ کې ویجاړ کړ. په افغانستان کې هر کال په حکومتي کچه د ثور اتمه لمانځل کیږي او سک چې طالبان پر کابل واکمن دي هغوی هم دا ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې لمانځلې ده.